دا هغه سیلانیان دي چې د هند له بېلابېلو برخو څخه د نوي دلي تر واک لاندې د جمو او کشمیر سونامرګ یا سونمرګ سیمې ته ورغلي دي او په واوره کې لوبې کوي. په وروستیو ورځو کې له واورې ورېدو سره سم هلته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. له لکنو څخه ورغلی یو کس وایي له واورې یې زښت خوند واخیست. چې په کشمیر کې واوره وي نو سړی لیدو ته سویټزرلینډ ته ولې لاړ شي؟ کشمیر تر ټولو ښه دی، ډېر خوند مې ترې واخیست. سونامرګ په کشمیرۍ کې د سرو زرو ورشو یا وخیاڼې ته ویل کیږي. دا د سیمې له مرکز سرینګر څخه شاوخوا 80 کیلومتره لرې شمال ختیځ لوري ته پروت وړوکی غرایز ښار دی. یو خوا که خلک غرایزو سیمو ته په چکر روان دي نو بل لوري ته پر همالیا غرونو او ورسره په نږدې پرتو ځایونو کې د واورې له ورېدو سره سم د هند په یو شمېر شمالي او مرکزي ایالتونو کې د یخ څپې د ژوند چارې ټکنۍ کړي دي. په چندیګړ او داراز د مدیا پردیش په بوپال کې د سختې لړۍ له وجې د اورګاډو بسونو او شخصي گاډو تګ راتګ ځنډنی شوی دی. د هند د هوا پیژندنې ادارې تېرونی وویل چې دا ځل ښایي د هیواد په مرکزي او ختیځو برخو کې د یخ څپه د تیرو کلونو پرتله اوږده او سخته وي.